السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د تصویرانو لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم چې تاسو به حیرانه کړي. یعنې ملګرو که چېرې تاسو غواړئ چې په موبایل کې ښایسته تصویران جوړ کړئ، یعنې چې هر رقم ته تصویران تاسو غواړئ چې جوړ یې کړئ، نو په دغه اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ چې هر رقم ته تصویران جوړ کړئ. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې دغه تاسو ډاونلوډ کړئ وی الاو فوټو کالج ټو اکسس فوټو میډیا اینډ فایل اون یور ډیوایس، دغه رقم دغه تاسو الاو کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو الاو کړئ، دغه رقم د دې کم لوډینګ ده، لوډینګ به روان سي. ګوره ملګرو چوز فریم، یعنې دلته به ولر تاسو فریم وروښیاست، یعنې تاسو یو تصویر راښئ که دوه تصویره، دغه رقم دوه تصویره، یعنې هر څو تصویران تاسو راښئ هغه رقم فریم به دلته تاسو ور وښیاست. نو ګوره ملګرو زه راځم، زه ورته دغه فریم راښم. په دې فریم کې زه خپل تصویران جوړوم. نو دلته به یو تاسو راسئ، په پکچر نمبر 1 باندې به کلیک وکړئ. په پکچر نمبر 1 کې تاسو هر تصویر ورکوئ، هر تصویر چې مو خوښ وي یعنې تاسو هغه کې ودروئ. صرف او صرف به تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ او هغه تصویر به تاسو ور وښیاست. نو ګوره ملګرو زه په پکچر نمبر 1 کې دغه تصویر ورکوم. دغه رقم ګوره دغه تاسو بیرته ایډیټولی هم سئ، دا رقم چې هر څه ته وړي هغه تاسو وړلی هم سئ. نو ګوره ملګرو سره ځم پکچر نمبر 2 کې زه بل تصویر ورکوم چې هر تصویر تاسو خوښ شو هغه تصویر تاسو ورکولی شئ. نو ګوره ملګرو زه راځم په پکچر نمبر 2 کې زه دا تصویر ورکوم. کله چې ملګرو زه په تصویر باندې کلیک وکړم او دغه رقم په پکچر نمبر 3 کې بیا زه بل تصویر ورکوم چې هر تصویر تاسو خوښ ده هغه ډېر په اسانۍ سره تاسو ورکولی شئ. نو ګوره ملګرو زه راځم په پکچر نمبر 3 کې دلته راځم بل تصویر ورکوم. نو زه راځم ګوره په پکچر نمبر 3 کې زه دا تصویر ورکوم. نو ګوره ملګرو هغه ستاسو هر ځای شوی، یعنې کراپوي هغه تاسو دلته کراپولی هم سئ. نو ګوره ملګرو دغه تصویران اوس دلته درې سره ما ور وښول. دغه رقم بیا ګوره تاسو دویم اپشن ته راسئ، ټکس. کله چې ملګرو تاسو په ټکس باندې کلیک وکړئ، اوس که هر رقم ټکس تاسو ګوره لیکئ، دلته لیکلی دی چې آی لو یو، یعنې دغه ټکس ده. اوس په دې کې تاسو دلته فونټسونه ور بدلوی شئ چې هر فونټ تاسو خوښ وو هغه فونټ تاسو ورکولی شئ او دغه ټول ملګرو سټایلونه دي، یعنې هر ډیزاین هر سټایل تاسو خوښ ده هغه سټایل دلته تاسو ورکولی شئ. نو ګوره ملګرو زه راځم یو سټایل ورکوم. زه راځم زه دا سټایل ورکوم. دغه رقم په کلر کې تاسو ملګرو کلر ورکولی شئ چې هر رقم کلر تاسو خوښ وو هغه کلر ورکولی شئ او په سټایل کې دغه سټایل هم بیرته تاسو چینجولی شئ. نو ګوره ملګرو ما دغه کلر ورکوي، دغه رقم به تاسو راسئ. ګوره ملګرو صرف او صرف په ټکس باندې کلیک وکړئ او دغه رقم به تاسو هغه کلر ور وښیاست او دغه رقم دلته تاسو راسئ، به د ټک مارک شا باندې به کلیک وکړئ، هغه به تاسو ایډ کړئ او اوس یې هر ځای ږدئ هغه دلته تاسو ښوولی شئ. یعنې دا ټکس زه دلته ایږدم او دغه رقم ګوره دغه یعنې بروشان دي، هر بروش چې په کار وو هغه څه بروش در واخلئ او په هغه کې دننه مثال بیا تاسو چیش کولی شئ، یعنې جوړ شوي افیکټسونه دي، هر افیکټس چې په دروئ هغه افیکټس تاسو په درولی شئ. نو ګوره ملګرو زه دا دلته عبارت دا رقم ته استعمالوم. نو ګوره ملګرو هغه افیکټسونه دلته استعمال شو او دغه رقم ګوره ملګرو انډو یې بیرته ختموي، ریډو یې بیرته راولي، ریډو ده او دغه رقم ډن هغه چیش کې درېږي. دغه رقم دا بیا جوړ شوي ډیزاینونه دي، هر ډیزاین چې په کار وو هغه ډیزاین دلته تاسو ښوولی شئ او هغه ډیزاین له خپل تصویرانو سره لګولی شئ. نو ګوره ملګرو دا بیا جوړ شوي یعنې جوړ شوي شیان دي، هر شی چې تاسو په کار وو هغه دلته تاسو راخیستلی شئ. نو ګوره ملګرو دا ټول ډیزاینونه چې دلته تاسو په استعمال کړئ، دغه رقم کوئ چیرې به تاسو غواړئ چې دغه تصویر سیو کړئ، نو صرف او صرف ګوره دا د سیو بټن ده، تاسو په دا سیو باندې کلیک وکړئ او دغه تصویر سیوینګ به دلته روان سي. دغه تصویر به ډایرکټ تاسو په ګیلري کې سیو سي. نو ګوره ملګرو سیوینګ روان ده. کله چې دغه پرس وو دغه رقم به دغه تاسو یس کړئ. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو یس ووایئ دغه رقم اوس دغه تصویر ده. اوس که چېرې تاسو غواړئ چې دغه بل ځای ته شیر کړئ، یعنې په واټساپ باندې، په فیسبوک باندې، په مسنجر باندې، په هر شي سره چې تاسو شیروئ هغه دلته تاسو شیرولی هم سئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو ملګرو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو درسره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.